چې د زړونو ته لار وکړله پنکاره ستا په پن کې لوس کمال پیدا شو. د مشال ټي وي او د مشال ادبي سنګر د ټولو ملګرو خصوصا د حمید الرحمن همدرد صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې دا یو خوندور پروګرام یې را جوړ کړو. ډېر پوهه لوی لوی شخصیات یې راغونډ کړو او زما په شان یو کم علمه او ناپوهه غالبا چې د سپینې ږیرې دغه د وجې پې د صدارت کار کې د سپینې ږیرې څوکۍ ما ته حواله کړه نو د دغې هم مننه کوم. او نن ډېر خوندور پروګرام و، ډېر سنجیده شاعران هم واورېدو او د محترم وکیل صاحب او د محترم ډاکټر صاحب ډېرې خوندورې خبرې پې له پاسه واورېدې. نو زه خبرې خودي وکړې، زه به خبرې نه کومه. خپې په زړونو ږدې آهونه رو خیجي. خپې په زړونو ږدې آهونه رو خیجي. د دې قبر د سپرلي زوال پیدا شو. خپې په زړونو ږدې آهونه رو خیجي. د دې قبر د سپرلي زوال پیدا شو. او چې د زړونو ته لار وکړله پنکاره، چې د زړونو ته لار وکړله پنکاره ستا په پن کې لوس کمال پیدا شو. چې د زړونو ته لار وکړله پنکاره ستا په پن کې لوس کمال پیدا شو. او شعر دی چې ما وې ورک شومه خو شکر دی پیدا شوم. ما وې ورک شومه خو شکر دی پیدا شوم. زوړ صندوق کې ستا ګل رومال پیدا شو. ما وې ورک شومه خو شکر دی پیدا شوم. زوړ صندوق کې ستا ګل رومال پیدا شو. دا غزل دی چې بیا د یادونو د رحمت اسمان را وورېده. بیا د یادونو د رحمت اسمان را وورېدو. په ما ګل جانان د ګل په شان را وورېدو. بیا د یادونو د رحمت اسمان را وورېدو. په ما ګل جانان د ګل په شان را وورېدو. او ستا د هجران د ګرمۍ زور د کمیدلو نه و. ستا د هجران د ګرمۍ زور د کمیدلو نه و. ډېر که د خلکو د هجوم باران را وورېدو. ستا د هجران د ګرمۍ زور د کمیدلو نه و. ډېر که د خلکو د هجوم باران را وورېدو. او زه خو نږدې وه چې د وخت بلا مات کړی ومه. زه خو نږدې وه چې د وخت بلا مات کړی ومه. خو غېږ کې واخیستم ستا خیال په ځان را وورېدو. زه خو نږدې وه چې د وخت بلا مات کړی ومه. خو غېږ کې واخیستم ستا خیال په ځان را وورېدو. او شعر دی چې د تنهایۍ تیاره کې زه یې تنها پرې نه ښودم. تنهایۍ تیاره کې زه یې تنها پرې نه ښودم. چې ما کړې چغې له هر خوا یاران را وورېدو. د تنهایۍ تیاره کې زه یې تنها پرې نه ښودم. چې ما کړې چغې له هر خوا یاران را وورېدو. او شعر دی چې بیا یې په بل یو بې ګناه پیتوه د کوپر ورکړه. بیا یې په بل یو بې ګناه پیتوه د کوپر ورکړه. نن مولایي صاحب باندې بیا ایمان را وورېدو. بیا یې په بل یو بې ګناه پیتوه د کوپر بیا یې په بل یو بې ګناه پیتوه د کوپر ورکړه. نن مولایي صاحب باندې بیا ایمان را وورېدو. او شعر دی چې یا خدایه ته یې د دې وخت له بلاګانو خلاص کړې. یا خدایه ته یې د دې وخت له بلاګانو خلاص کړې. د یو بېوسه درته څنګه چشمان را وورېدو. یا خدایه ته یې د دې وخت له بلاګانو خلاص کړې. د یو بېوسه درته څنګه چشمان را وورېدو. او شعر دی چې په ځان باور پیدا شو تر منزله راغی. چې په ځان باور پیدا شو تر منزله راغی. په دې ناتوانه تن بې درېغه توان را وورېدو.
چې په ځان باور پیدا شو تر منزله راغی واه 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 په دې ناتوانه تن بې درېغه توان راوورېده ډېره او مقطره چې لکه ګلی لکه بکری قیسه په ما ورېدې اها لکه ګلی لکه بکری قیسه په ما ورېدې چې په خندا کې تک سپین دندان راوورېده هاي 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 هاي